الحیاء شعبة من الایمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دا حیا چې دا د ایمان څانګه ده، دا د ایمان حصه ده، دا د ایمان شعبه ده. دا حیا نو حیا معنا دا د علما دا معنا کوي چې حیا دې ته ویل کېږي چې انسان د ګناه نه منع کوي. دا د حیا تعریف او د حیا معنا ده. دا کوم حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې حیا او ایمان دا دواړه په انسان کې راجمع کیږي، دا دواړه یو ځای. حیا او ایمان سره بیلیږي نه، دا همیشه سره یو ځای. نو چې په کوم انسان کې حیا په دې انسان کې به ایمان ني، چې کوم انسان کې حیا نه دا به حیا، نو په دې انسان کې به ایمان نشته. ایمان ناقص ده، ایمان کامل نه ده. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو زناکار زنا کوي، یو غلا کوي، یعنی یو بې حیا انسان بې حیا کوي، ګناه کوي، جرم کوي، نو دې انسان کې ایمان نشته، ایمان ورنه وتلی د ایمان بره په سر باندې ستاویږي، ایمان ورنه خارج ده. تر څو به انسان ګناهونه کوي یا بې حیا کوي یا بې دیني کوي، نو د ایمان په دې کې نشته. چې کله دا توبه وباسي یا ګناه پرېږدي، استغفار وکړي، نو بیرته ایمان ورته راواپس شي. نو ځینې عزتمندو معلومیږي چې حیا ډېر ضروري شی ده. ځکه که موږ تاسو کې حیا نه نو ایمان هم بربادېږي، ایمان هم ناقص کېږي. نو نن سبا که موږ تاسو ګورو په دې میډیا کې خاص کار نن سبا د تاسو ګورو مجازي نړۍ چې کومه دا مثال فیسبوک دا یوټیوب دا ټیک ټاک دا واتساپ دا شیان دي چې څومره بې حیا په دې کې نن سبا دا پیغلې کوي، دا ځوانان کوي، دا عام او خاص په دې ودونو کې چې ته وګورې څومره بې حیا او عریاني او فحاشي کېږي، تصور نه وتلی خبر دی عزتمندو. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې د خپل ایمان کامل کو، خپل ځان کې حیا راولو او بې حیاتوب پرېږدو. او بیا خلک چې وګورې دغه ټنګ ټکور، دغه ګانې بجانې او دغه فحاشي او دا بېدیني دا میډیا کې خورئ، دې ته خدمت کوي، نو دا به څومره غټ مجرم عزتمندو. الله دې موږ تاسو کې کامله حیا راولي چې خپل د دین حفاظت وکړو، د خپل ایمان حفاظت وکړو.